په ننګرهار ولایت کې له کډوالۍ راستنه شوو کورنیو ته د استوګنې په موخه په چمتلي او شیخ مصري ښارګوټو کې نمرې ورکړل شوي، خو په دغه ښارګوټو کې د ټولنیزو سیمو او غصب شوو ځمکو د معلومېدو په موخه د کډوالو چارو وزارت څېړنې کوي. په همدې موخه د سلواغې په 13مه د ولایت په مقام کې د کډوالو چارو وزارت اداري او مالي معین احمد ولي حکیمي د سلاکار وزیر ننګرهار والي محمد ګلام منګل سره ناسته ترسره کړه. نوموړي ویل ډېر ژر به د چمتلي او شیخ مصري په ښارګوټو کې سروې ترسره کړي تر څو په یادو ښارګوټو کې غصب شوې ځمکې معلومې کړي. هغه وایي همداره به د دغه څېړنو پر مهال په یاد ښارګوټو کې د نقشې له مخې د ښوونځیو، تفریحي روغتونونو، جوماتونو او سوداګریزو سیمې هم وګوري او د ستونزو په شتون کې به قانوني اقدامات ترسره کړي. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلام منګل د کډوالو چارو وزارت څخه مننه وکړه چې په دغه ولایت کې د کډوالو ستونزو په حل کې ځانګړې پاملرنه لري. هغه زیاته کړه په یاد ښارګوټي کې د هر ډول قانوني کړنو د ترسره کولو په موخه به د کډوالو چارو وزارت سره مرسته او همکاري وکړي. د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزي وویل شاوخوا 2000 نمرې د چمتلي په ښارګوټي کې غصب شوي او همدارس په شیخ مصري ښارګوټي کې هم یو شمېر زورواکو له لوري د یو شمېر نمرو د پلورلو څخه هم خبر ورکړ. په همدې حال کې د ښار جوړونې رئیس عبدالقهار حیدري وویل له کډوالۍ راستنه شوو کورنیو لپاره د خانکي ښارګوټي سروې ترسره کړي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو په موخه مرکز سره معلومات شریک کړي دي.